سلامونه احترامات نیکي له پیرزوني ومنئ د دې صحت و عافیت جامې په تن ولرئ. زه یم احمدي. ملګرو نن ملګري میسج کړی و، د هغه میسج یې په اعتبار سلامونه احترامات احمدي صاحب په خیر یې چې برابر دی، خیر یې سکور دې ودان ورور ستا خدمت د ستایلو وړ دی. خدای دې توفیق درکړي، آباد اوسې. مننه. موږ یو مشکل لرو، هغه مشکل کې دې راته حل کړي. او مشکل دا دی، موږ شپږ دې شمسۍ دغه دوه نیوټن ته تړلي دي. هغه یو پای ته چې دی هغه 2 انچ سمرسیبل تړلی دی، د بل پای ته د کور بکس یې کار چې کله موږ انجن په پی 2 کې 220 ته واړو برابر د پام وسوځي، شان وسوځي. نو دې طریقه کې دې راواستوله. ډېره مهرباني به دې او ستا یوټیوب موږ چینل سبسکرایب کړی دی او ګورو یې او ستا خدمت ته ستایل دی. د پښتنو لپاره دې ډېر خدمت کړی، کور دې ودان آباد اوسې. خیر وي. یا د هغه ورور د ضرورت په خاطر نن هغه سیسټم ورسره شریکوم. نو موږ داسې وروڼه پښتانه دا چې کله مشکل ورته پېښ شي، د هغه مشکل د حل لپاره موږ د هغه لپاره ویډیو کوو، بیا په یوټیوب درسره نشروو او د ملګرو سره په واټساپ په کانال نشروو. نو هغه ملګري اوس موږ ته افغانان چې دي تر اوسه د انویټ د سیسټم سره عادت نه دي، اشنا نه دي. نو ملګري میسج کړی و، ویلي و چې ما ته داسې سیسټم جوړ کړه چې موږ 18 شمسۍ 15 شمسۍ دا تړلي دي د کور د برق لپاره. او موږ چې انویټ ته وتړو او انویټ چې کله ورباندې روشن کړو یا چالان کړو یا رن کړو، نو دی یو 7 فالټ راوړي. او دا سیسټم موږ څنګه وکړو چې دغه انویټ څونې برق د شمسۍ را روان دی هغه تر 220 زیات دی یا شانس وځي او یا نور مشکل پېښوي. نو د هر مشکل لپاره د هغه ورور لپاره دا سیسټم کوو چې کله موږ انویټ 220 ته واړوو، بیا په هغه کې صرف دی د کور دغه ضرورت کار غټ شان کار ځینې اخیستلی شي، لکه منقل یا څوک هیټر ورته وایي، د دې کار ځینې اخیستلی شي او ګرمي کار ځینې اخیستلی شي. ګروپان او چارجر دا کېدای شي دا سوځي. نو د هغه ورور ضرورت لپاره موږ هغه سیسټم کوو، هغه سیسټم ورسره شریکوو. او که چېرې تاسې ته هم داسې ضرورت پېښ شي، نو بیا تاسې هم په کمنټ کې ویلی شئ او د واټساپ ته لایو میسج کولی شئ. نو موږ ستاسې مشکل انشاءالله در حل کوو، چې زموږ لاسرسی څومره ورته کېږي هغومره ستاسې مشکل در حل کوو. نو که چېرې ملګرو تاسې زموږ سره نوي یاست په چینل کې او زموږ چینل تاسې تر اوسه نه یې سبسکرایب کړی، حتما یې سره سبسکرایب یې کړئ، لایک یې کړئ، چې موږ ته دا معلوم شي چې د ویډیو څه چې کوم چا لایک کړی موږ ته خلاصېږي چې دونې کسانو دا ویډیو کتلی دی یا کار ځینې اخیستلی دی. ویډیو ډېرو خلکو کتلي خو نه لایک کړی، نه سبسکرایب کړی، نه کمنټ کړی. نو دا ماته نشي معلومه چې اوس دا دومره خلکو فایده چا ځینې واخیسته که نه ځینې واخیسته. نو هغه سیسټم درسره کوم چې څومره کسانو د دې څخه کار اخیستی دی او کتل یې ډېرو کسانو یې او چې کوم چا لایک یې استعمال کړی یا کارولی، نو موږ ته دا معلومه شي چې دا دونې کسانو کار ځینې اخیستی دی. تاسې حتما لایک وکاروئ او سبسکرایب یې کړئ او دا ویډیو درسره شیر کومه نشرومه او تاسې زموږ د یوټیوب چینل څارئ. په وخت سره به موږ ستاسې د مشکل لپاره حل لاره درته جوړوو. نو ویډیو پر دا برابر کوو چې موږ انویټ ته چې هر څومره شمسۍ وتړو موږ دا سیسټم 220 ته واړوو. ځکه اوس مثلا دا انویټ دی، اوس د دې برق موږ دلته ګورو په شفټ بټن، دلته دا برق را روان دی 1511 ولټ را روان دی. نو دا 1511 که موږ په 380 کې دا برق ورله کړو، نو دا چې دی هغه شان سوځي، چارجر سوځي مثلا او دغه دی بلپان ګروپان سوځي. نو موږ به اول ځان ته ولټ معلوم کړو چې د دې ولټ څومره دی، دا ولټ به معلوم کړو او بیا به په انویټ کې سیسټم وکړو. هغه سیسټم چې مو وکړي بیا تاسې د کور د ضرورت کار ځینې اخیستلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. احمدي صاحب دغه انویټ دی 240 واټ اندایر ته پرتې دی او بل انویټ دی هغه اوبه راکاږي 2 انچ او دغه انویټ باندې 220 برق موږ جوړ کړي په پی 2 کې په پی 2 کې 220 برق دی او دا موږ جوړ کړي او دلته اوس دا ګروپ لګوو داسې دغه راوړي بس نه تخکې نه دغه علامت راوړي بس
نو سر مې نه په خلاصېږي ورور دا باید څنګه سم شي الله دې آباد کړه الله دې وسات سلام علیکم مثلا پنکې په لګوای سي کولران په لګوای سي او هغسې یخچال په لګوای سي منکل په لګوای سي نو د هغه سیسټم درسره کوو ویډیو وګورئ ویډیو تر پایه وګورئ ویډیو مه سکیپ کوئ نو زه د ویډیو په طرف مثلا ورونو دغه اوس 510 ولټ د شمسۍ د را روان دی او دا انویټ چې دی دا موږ په 220 درولی دی د کور د ضرورت کار ځینې اخلو په هغه کې منکل لګو په هغه کې کولران لګو او په هغه کې چې دی دغه لګو نور د کور د ضرورت چې کوم شیان دي د اي سي برق د هغه ټوله لګو نو موږ دا د ولټ دلته وکتئ چې 510 دی یا 509 دی نو به راسو پروګرام ته او پروګرام به چیرې وکړو په کوم ځای کې به یې وکړو اول به دا پي ار جي بټن و پي ار جي چې مو ووهله نو دوی موږ چې دی هغه سیسټم ته پرېږدي سیسټم چې دی پي 0 دی او ځو پي ای ته پي 5 پي 6 پي 7 پي 8 پي 9 پي آر سو پي بي سو پي سي سو پي ډي سو او پي ای سو دا پي ای بټن به و دې ته وایي پي ای بټن دا چې مو ووهله هغه دی بیا به دا ډیټا انټر ورباندې و بیا پي ای 00 راځي نو دا پي ای 00 چې رالی نو دا به هم ورباندې وکیکو ډیټا انټر به ورباندې و پي ای 00 دی دا چې مو اوس دلته 50 راله دغه 50 چې دی دغه 50 راله او دا 50 چې دی هغه اوس پي ای خپل کوډ غواړي هر انویټ خپل کوډ لري او خپل کوډ غواړي نو د انویټ کوډ چې دی هغه 4271 راځي هغسې د سیماټو دا جلا راځي سیماټو نور پښتون ده دغه کاپیان ده چې بیا دی هغه جلا دی نو اوس به موږ راسو شفټ بټن ورباندې ووهو چې د هغه سر 0 یا دا وښورو دا چې وښورېدی دا به 4 کړو دا چې مو 4 کړئ بیا به د شفټ بټن و په دا 0 به کار نه لرو دا پسې 0 چې دی دا به وکړو دا چې مو وکړئ بیا به دا بل 0 چې دی دا به 2 کړو دا 0 به 2 کړو ورپسې 0 چې دی بیا به د شفټ بټن و دا پسې 0 به 1 کړو د دې کوډ دی 4271 دا د انویټ عام کوډ دی ډیټا انټر ورباندې و چې ډیټا انټر باندې ول پي ای 01 رالی دا به لوړ ووهو 2 3 4 اول به په دې ځای کې موږ سیسټم وکړو دا مثلا ما اوس پر 210 ولټ درولې ده ځکه ما فلټر ورته تړلی دی اوس که دی بغیر فلټره کار ځینې اخلي اوس دلته چې دی دا 380 مثلا دا موږ پر 380 ودرو عام انویټ چې دی هغه پر 380 داسې ولاړې نو دا عام انویټ چې دی هغه پر 380 ولاړې بیا خلکو غټ فلټر ته تړلی د غټ کور یا ډېر سامان کار ځینې اخلي نو دا چې به موږ راسو دلته اوس یې 220 ته رااړوو چې 220 ته م راواړوله دوی څه ښکاره کوي دا پي ای 04 دا به وکې کړو دا غوړ د شفټ بټن و دا به 2 کړو ورپسې 8 چې دی دا به هم 2 کړو دا چې مو هم 2 کړله ګورې ملګرو دی OE3 راوي ولې OE3 راوي ځکه یې په دې خاطر OE3 راوړي چې موږ دی چې دی هغه دغه ته واړوئ 220 ته نو دلته دی خپله اتومات دا انویټ چې دی هغه 410 ولټ باندې ودرېدی نو چې په 410 ودرېدی نو موږ به د ده ولټ څنګه معلوموو چې دی په 410 ودرېدی او پر ده باندې زیات ولټ را روان دي ګوره 510 ولټ ورباندې را روان دي موږ به ورسو پي ای ته پي ای اومې خانې ته اومې ته چې ورغلو نو هلته 510 ولټ را روان و هغه به دلته وربالا کړو 500 600 بېګسه کړو سیده برته به د هغه ډیټا انټر ورباندې ووو دی به خپل OE3 به را ورک کړي اوس یې OE3 ورک کړي هغه سیسټم دی چې مثال مخکې مو پر دغه درولی و او بل ځای کې هم خلک اړوي په P2 کې اړوي P2 له چې ورغلې وکې یې کړي ډیټا انټر ورباندې و P2 004
په دا ځای کې هم خلک ورته اړوي، دلته هم 220 کېږي، په دا ځای کې به یې هم اړوي او په پی ای کې به یې هم اړوي. دغه چې و هغه د 220 سیسټم و، خدای دې وکړي چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی وي او څه شی مو ځینې زده کړی وي. دا ستاسو دپاره او ستاسو دپاره موږ ویډیو کوو، نو تاسې زموږ سره یوه قرباني وکړئ، درسره نشر یې کړئ، ملګرو پورې یې ورسوئ، ځکه زموږ تاسې د افغانستان وروڼه، غریبان دوستان پښتانه ټول چې دي هغه د دې سیسټم سره ډېر نااشنا دي. نو موږ تاسې کوشش به دا وي چې خلک د دې سیسټم سره هر څوک په خپل کور کې د خپل انویټر سره د خپل کور د ضرورت د شیانو سره د برقي شیانو سره اشنا کړو.